عمران خان وایي که اړتیا شي نو لندن ته ورپسې ورځم، نواز شریف به پاکستان ته راولم او زندان به یې ځای کړم. السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د زنګ بټن ووهئ. د پاکستان لومړي وزیر خبرداری ورکړې ده چې د اړتیا په صورت کې به نواز شریف پسې لندن ته ورشي او د قانون د پلي کېدو په پار به یې پاکستان ته راولي. لومړي وزیر عمران خان ویلي دي چې د انګلستان له لومړي بوریس جانسون سره د نواز شریف د بیرته رالیږلو په اړه خبرې کړې دي. عمران خان ویلي دي چې نواز شریف به ژر پاکستان ته راوړل شي او بیرته به په زندان کې واچول شي. نواز شریف پاکستان کې د محکمې لخوا د فساد او خیانت په کړنو تورن دی چې اوس مهال د روغتیايي وضعیت پر اساس لندن ته تللی او درملنه یې کیږي. د پاکستان پولیسو تېره اونۍ د نواز شریف زوم کپتان صفدر په کراچۍ کې له هوټل څخه ونیولو او زندان ته یې واچولو.